د شیخ او دغه جینۍ ویډیو خو کافي وایرل شوې ده. دغه جینۍ باندې چې دغه شیخ پیو چتې کړي او دغه بدکاري ورسره کړی دی. دوستانو دا ویډیو وایرل شوې ده. په دغه ویډیو کې دغه جینۍ د هلک ته یعنې دغه صوفي جان ته دفتر ته ورشي چې هغه خپل سرکاري کار پې وکړي. نو دغه هر څه په سی سی ټي وي کیمره کې ریکارډ شوي دي چې دغه هلک ورته وایي چې په دغه کرسۍ ناست وي چې زه به ستا دغه کار وکړم، خو ته زما سره غلط کاري وکړه. چې په دغه ورسره دغه جینۍ رضا شوې ده او غلط کارۍ ته دواړه یو ځای شوي دي. دغه غلط کاري پوره د 15 منټو ده چې په دغه جینۍ خپې اوچتې کړي دي. دغسې معلومیږي چې دغه جینۍ یو افغانۍ ده چې ښه په حیا عزت کې دغه دفتر ته راشي او دغه صوفي جان ترېنه غېږه چاپېره کړي او کلکه خوله ترې واخلي، بیا ترېنه کمیس پرتوګ وباسي او خپل کوتک پې ور دننه کړي. کله چې خپل کوتک ور دننه کړي نو د دغه جینۍ نه دومره چغې وباسي چې هغه دغلته مدهوشه شي او بیا ترېنه ویډیو هم جوړوي. دوستانو دغه باره کې داسې ویل کېږي چې دغه جینۍ د څه کار دپاره دغه دفتر ته ورغلې ده چې دغه دفتر کې ورته دغه شیخ ویلي دي چې زه ستا کار په 15 منټو کې کوم که ته زما سره دغه کار وکړې، ځکه چې د دغه جینۍ کار د ډېر کلونو نه بند و او هیڅ چا نه کولو. نو اخر هم دغه جینۍ مجبوره شوله او د غلطکارۍ په بدل کې دغه کار په دغه صوفي کړی دی چې په خپل دفتر کې دغه جینۍ سره دغه بدکاري کړې ده او ویډیو په سوشل میډیا باندې دومره وایرل شوې ده چې هر تن یې غوښتنه کوي. دغه ویډیو حقیقت موږ له تاسو سره شریک کړو چې دغه ویډیو څنګه مخې ته راغلې ده او په کومه طریقه وایرل شوې ده. دغه ویډیو به له تاسو سره شریکوو. که څوک ویډیو کتل غواړي ویډیو ضرور لایک کړئ، ملګرو سره یې شریکه کړئ او کمنټ وکړئ، نو دغه ویډیو به تاسو ته میلاو شي. د نور داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.